مسلمانانو په سلونو کالو بني صغیر باندې حکمراني کړې وه. بیا انګریزان د تجارت په شکل بني صغیر ته داخل شو. بادشاہی تخت سنبھال کو او کله چې انګریزانو حکومت جوړ شو نو څه وخت بس مسلمانانو ته احساس وشو چې موږ له جدا ریاست پکار دی او دې لپاره 1906 کې یو باندې جوړه کړه آل انډیا مسلم لیگ. موږ یې مسلمانان ستاسو سره په مذهب او په رسمیت مختلف یو. د دې لپاره او حکمرانیت یې زموږ دی. نه دا شعارونه زموږ ژبه مذهب او رسمیت مختلف دي. موږ د دې لپاره موږ یو ریاست پکار دی او دغسې مسلمانان لیډران رامخکې شو چې په دې کې سرپرست قائد اعظم محمد علي جناح، لیاقت علي خان او علامه محمد اقبال شامل وو او د ازادۍ لپاره یې تحریک وچلاو او آخرکار دوی په کوششونو په 14 اګست 1947 کې